بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې ټولو ته ښه راغلاست وایم د عربي ژبې په زده کړه کې کتاب العربیة بین یدیک الوحدة الأولى الدرس الرابع 15 صفحې ته رسیدلي یو. التدریب الثالث دریم تمرین دی. استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب. تاسې غوږ نیسئ، زه چې کوم نمبر وایم که ووایم یو جمله وایم اول نمبر کې هغه چې په کومه خانه خالي کې صدق کوي، فرض که وایم واحد، که دلته صدق ولیکه دلته به ولیکئ واحد، که په دې بله خانه کې صدق وکړه دلته به ولیکئ چې واحد، چې په هره خانه کې صدق وکړه هملته به یې ولیکئ. واحد. من أين أنت؟ هل أنت سورية؟ نعم أنا سورية. هر خانه کې چې صدق کوي هلته به ټک مارک کېږدئ. اثنان. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي محمد. ما اسمك؟ اسمي علي. ثلاثة. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ أربعة. هذه أختي، هي طالبة. أهلا وسهلا. هذه صديقتي، هي طبيبة. أهلا وسهلا. انتقالیږو التدریب الرابع څلورم تمرین ته. ګورو چې دلته څه دي. استمع إلى السؤال، سوال ته غوږ شئ. ثم ضع الرقم في المربع المناسب. بیا عدد چې دی لکه همدغسې زه وایم اول سوال دویم سوال، فرض که ما ویلې اول سوال فرض که دلته صدق وکړه دلته به واحد، دلته اثنان، ثلاثة درې، أربعة څلور، خمسة پنځه، سته شپږ. هر ځای کې چې صدق کاوه هملته به د هغه نمبر ولیکئ. واحد. هل هذا طالب؟ اثنان. هل أنت مصري؟ ثلاثة. هل هذا تركي؟ أربعة. هل هذه طبيبة؟ خمسة. من أين أنت؟ ستة. هل أنت باكستانية؟ انتقالیږو شپاړسم نمبر صفحې ته. شپاړسم نمبر صفحه کې الوحدة الأولى الدرس الخامس الكلام خبرې. پنځلسم نمبر صفحه ده. راځو د خبرو پیل کوو، البته خبرې به د یو ځای نه پیل کیږي. جوړښت ترکیب باندې خبرې کوو. التدریب الاول لومړی تمرین دی. په تمریناتو کې باید تاسې ډېر زیاته حوصله وکړئ. همدا تمرینونه دي چې موږ به په خبرو راولي په عربي ژبه کې. همدا تمرینونه دي چې موږ ته به د سوال و ځواب او د جملې جوړښت را په ګوته کوي. همدلته به تاسې ته سوال پیدا کیږي او شاید خپلی جواب درته پیدا شي. نو انشاءالله تمرین چې نوم یې تمرین دی په موږ او تاسې به ښه تمرین کوي، ښه به مو ستړي کوي. انشاءالله همت به ورسره نه بایلو. نو دا به نه وي چې زموږ د تنبلو زده کوونکو غوندې تمرین بدې راشي او درس مو ښه راشي. تمرین او درس دواړه یو بر سره نښتي زنځیرونه دي. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. تر ټولو ښه خبره دا ده چې تاسې دوه نفر واوسئ خپل منځ کې چې یو بل سره محاوره کوئ چې کله ویډیو یا د درسونه تعقیبوئ. که یو کس یې نو ځان سره سوال و جواب وکړه، هېڅ خبره نشته. تبادل الحوار، حوار تبادله کړه مع زميلك خپل ملګري سره کما فی المثال لکه څنګه چې په مثال کې دی. دا او هم دا
دا ټول تصویرونه دي. دا هم تصویر دی. تصویر کې فاطمه مصریه مصر. د دې په هکله یو زده کوونکی یا یو کس سوال کوي او بل کس جواب ورکوي. دې نه څنګه سوال جوړو او جواب څنګه ورکوو؟ فاطمه مصریه مصر. په ډېرې بخښنې سره سوال او جواب نه دی. لومړی زده کوونکی په همدې انډول ځان معرفي کوي او بل ورته ښه راغلاست وایي. خو څنګه دې نه ځان معرفي کوو چې فاطمه مصریه د مصر څخه ده او مصر؟ دې لپاره جملې داسې را جوړو: اسمي فاطمه، زما نوم فاطمه دی. انا مصریه یا انا مصریه، زه مصری یم. انا من مصر، زه د مصر څخه یم. دوم کس ورته څه وایي؟ اهلا وسهلا، ښه راغلاست، په خیر راغلی، ستړي مه شي. همداشان اوس همدغسې جملې: محمود ترکي، ترکیه، د دې نه هم داسې مثال جوړ کړئ. خدیجه سوریه، سوریا. علي باکستانی، باکستان. احمد مصری، مصر. زه به د احمد مصری مصر په هکله همداسې جملې جوړې کړم چې څنګه یې جوړوو. تاسې بیا دا 1 2 3 د ترکي، سوریا او باکستاني جملې به تاسې جوړې کړئ. اسمي احمد، انا مصری، انا من مصر. بل زده کوونکی ورته څه وایي؟ اهلا وسهلا. انتقاليجو التدريب الثاني: تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. اوس د معرفت وخت دی، یعنی یو بیل جوړښت د جملو. خپل ملګري سره د حوار یا کمیونیکیشن تبادله وکړه لکه څنګه چې په مثال کې دي. اخ، مدرس، ورور، ښوونکی. دا یو چاته معرفي کوي چې دا زما ورور دی، دا ښوونکی دی. اخت طبیبه، یو چاته معرفي کوي چې دا زما خور ده او دا ډاکټره ده. صدیق مهندس، صدیق چاته معرفي کوي چې دا مې ملګری دی او دا انجینر دی. راځو مثال چې دی: اخ مدرس، هذا اخي، اخ ورور، اخي زما ورور. ما مخکې ویلي هذا د مذکر لپاره او د مؤنث لپاره به څه استعمالیږي؟ هذه. هذا اخي، دا زما ورور دی. هو مدرس، هغه ښوونکی دی، معلم دی، استاذ دی. طالب ثاني څه ورته وایي؟ اهلا وسهلا، ښه راغلاست. اوس د اخت او طبیبه په هکله داسې جملې څنګه جوړو؟ اخت طبیبه، هذه اختي، دا زما خور ده. هلته ولې هذا او دلته هذه؟ ځکه هذا دا د مذکر لپاره دی، هذه دا د مؤنث لپاره دی. هذه اختي، دا زما خور ده. هي طبیبه، هغه ډاکټره ده. همداشان 1 2 3 نورې جملې تاسې همداسې را جوړوئ. اهلا وسهلا، ښه راغلاست. انتقاليجو 14 نمبر صفحې نه 18 نمبر صفحې ته. الوحدة الأولى، الدرس الخامس، التدريب الثالث: تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. خپل ملګري سره دغه حوار تبادله کړه لکه څنګه چې په مثال کې دی. باکستانی یو سړی دی، ترکیه یو ښځه ده، سوریون یو سړی دی، مصریتون یو مصری ده، ترکیون ترکی دی. نو د باکستانیون مثال دلته حل شوی دی، دا نور به تاسې حلوئ. 2 زده کوونکي محاوره کوي: السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیف حالک؟ څنګه یې؟ حال دې څنګه دی؟ بل ورته وایي: بخیر والحمد لله. ښه یم الحمدلله، شکر دی. ما جنسیتک؟ ستا ملت، ستا قومیت، ستا نیشنلیټي څه ده؟ ستا د کوم هیواد تابعیت لري، یعنی ستا تابعیت د کوم هیواد دی؟ انا باکستانیون، زه پاکستانی یم. اهلا وسهلا، ښه راغلاست، ستړی مه شي. همداشان جملې که تاسې چېرته دوهم کس نه لرئ چې هغه سره پوښتنه وکړئ څنګه یې، ښه یې، زه ښه یم، ته د کوم ځای،
نو کوشش وکړئ قلم او کتابچه راواخلئ، خپله ځان اول زده کوونکی کړئ، بېرته ځان دوهم زده کوونکی کړئ، ویې لیکئ، بیا یې ولولئ. او که بېغمه یې ډایرکټ لوستلی شئ او ډایرکټ دا پوښتنه کولی شئ ځان سره، تر ټولو بهترینه خبره ده. همداسې د ترکیه په هکله، د سوریه په هکله، د مصر په هکله، د ترکیه په هکله. دلته ترکیه دوه پیرې ځکه ده چې یو ترکیه مؤنث بل ترکیه مذکر. که چیرته تاسو رښتیا هم جدي یاستئ چې عربي ژبه زده کړئ، کله هم دا کار ونه کوئ شیطان یا نفس تاسو ته به دوکه درکوي چې زه دا یو مثال د حل که نه نور هم همداسې دي. نه، کله چې تمرین کې 4 ځایه یو خبره 4 ځایه تکرار شوي، نو حتما په دې کې د کتاب خپل راز دی چې دی او دی کې فرق دی، دی او دی کې فرق دی، دی او دی کې فرق دی. نو تاسو د یو مثال په جوړولو سره دا مه اسکیپ کوئ، مه یې اګنور کوئ. نو دا چې دی تاسو مجبور و مکلف یاستئ که جدي یاستئ چې عربي ژبه زده کوئ چې دا ټول مثالونه ځان سره حل کړئ. انتقالیږو التدریب الرابع. التدریب الرابع په 18مه صفحه کې تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. خپل ملګري سره دغه حوار تبادله کړه لکه څنګه چې په مثال کې دی. مثال چې دی ترکیه، بدر، ترکیه. دا مثال دی او حل کړی داسې دی. الطالب الاول او دوهم طالب یا زده کوونکی په خپل منځ کې خبرې کوي، پوښتنه ترې کوي نوم دې څه دی؟ دا ورته نوم ګوره دلته شته که نه؟ بدر دی. د کوم ځای نه یې؟ د ترکیه نه یم. آیا ته ترکی یې؟ هو زه ترکی یم. ښه راغلاست. دا جملې به په عربي کې د دغو لپاره هم جوړ کړو، د اقبال خان لپاره، د انور خان لپاره او د سعید خان لپاره به دا چې د مصر، سوریه او پاکستان دي، دا جملې به را جوړو. الطالب اول ورته سوی ما اسمک؟ اسمی بدر. ګورې دلته بدر شته. بیا ورته من این انت؟ ته د کوم ځای څخه یې؟ د ترکیه ده که نه؟ څه به وایم؟ زه د ترکیه څخه یم. انا من ترکیه. زه د ترکیه څخه یم. بیا ورته هل انت ترکی؟ آیا ته ترکی یې؟ نعم انا ترکی. هو زه ترکی یم. اقبال او پاکستان په هکله هم همداسې مثالونه جوړوئ چې ستا نوم څه دی؟ بیرته جوابوئ چې زما نوم اقبال دی. ته د کوم ځای څخه یې؟ زه د پاکستان څخه یم. آیا ته پاکستانی یې؟ هو زه پاکستانی یم. اهلا وسهلا، ښه راغلاست. دا جملې یو ځل د پاکستان لپاره جوړوئ، بل ځل یې د سوریه لپاره جوړوئ او بل ځل یې د مصر لپاره جوړوئ. نو د نن لپاره هم دومره درس بس دی. تر بل درس مو په لوی او قادر رب سپارم. تل خوشحاله، سوکاله او نیکمرغه اوسئ. په دې هیله چې یوه ورځ تاسې عربي صحیح زده کوئ. زه مو تل په خدمت کې یم. انشاءالله ټول کتابونه 3 وړه اجزا به ختموو، بیا به ورته د پای ټکی ږدو، بیا به ورته د پای ټکی نه ږدو، هغې نه به مخکې ځو. کتاب پسې به انشاءالله کتابونه لولو. نكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا، ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.